کابل ښاروالي د لوی اختر په ورځو کې د څو څلور لارو او د ښاري ښکلا د پروژو د بشپړېدو خبر ورکوي. د پښتونستان څلور لارې او د نادر پښتون د واټ د ښکلا چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. کار بزرگ الحمدلله صورت گرفته است و فواره آب همچنان کاشتکاری جاده نادر پشتون همه از این به خوبی انجام شده است. در شب عید این هم یک نوید برای هموطنان ما است. الحمدلله انشالله امارت اسلامی به خاطر ساختن تزیین و تعمیر شهرهای خود متعهد است. انشالله ما کوشش میکنیم که همه جاده های ما، همه شهرهای ما زین شود، تزیین شود، آباد شود. خواهان یک افغانستان آباد و یک افغانستان مزین هستیم. د نادر پشتون واټ چې یو مشهور واټ د کابل ده او د ارګ ترڅنګ په گاونډ کې پروت ده. کله چې کابل ښاروالي د دغه د ښکلا په خاطر اقدام وکړ، خوشبختانه باید ووایم چې د سنسکای خیرخوا تجارتي مرکز مسئولینو قدرمن حاجي صاحب سلیمان زرمتي، محترم شریفي صاحب چې کله د ښاروالي په دغه برنامه باندې خبر سول، دوی اقدام وکړ خصوصي سکتور د افغانستان د آبادولو او بالخصوص د کابل ښار په آبادۍ کې د کابل ښاروالي ترڅنګ ولاړ ده او موږ د دوی قدردانۍ کوو. بسیار یک جای دیدنی است، هیجان زیاد داریم ما، بسیار یک جای خوب است. تصور نمی‌کردیم که کابل جای دیدنی و زیبا باشه. دا خو یو نمونه مثال چې تاسو وینئ او زموږ د کابل ښاروالي الحمدلله زموږ ښاروال صاحب په نړیواله کچه باندې مډال اخیستی ده. همدارنګه د بوس څلور لارې او د شمع څلور لارې هم د کابل ښاروالۍ له لوري په ښکلا لرونکي او نوې بڼو سره جوړې شوي دي. د اختر په ورځو کې رنګارنګ څراغونه هم پکې لګول شوي دي چې د ښار په ښکلا کې ښه رول ترسره کړی دی. ښاروالي کابل به خاطر استقبال گرم از عید و خوشی هرچی بیشتر همشهری‌های عزیز کابل در شب‌های عید برنامه‌های زیبایی به سطح شهر کابل داشت. امسال الحمدلله که متفاوت‌تر با گذشته‌ها برنامه‌های خوب تقدیم همشهری‌های عزیز کابل شد. امیدوار هستم که مردم ما از زیبایی‌های شهر خود حفاظت بکنند، در کنار ښاروالي ایستاد باشند تا صاحب یک شهر زیبا و مقبول باشیم. د کابل ښاروالۍ له لوري د ښار په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او څلور لارو له جوړېدو سره همدارنګه د ښاري نظم او پاکوالي په برخه کې د رغنده فعالیتونو سره د ښار په بڼه او ښکلا کې د پام وړ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. کابل ښاریان د ښاروالۍ د دا ډول مثبتو فعالیتونو ستاینه کوي.